د الله تعالی دا قدرت او شان وګوره، دا ملګری دی چې دا وفات شوی دی، 1 ګنټه شوې ده، خو بیا هم په ژبه باندې د الله پاک نوم دی. راځئ لومړی سره ویډیو ګورئ چې دې سره ستاسو هم ایمان تازه شي. زمونږ هم راځئ لومړی ویډیو ګورو، د ویډیو نه بعد بیا هم خپلې یو څو خبرې کوو. نو که زمونږ ویډیو څوک په فیسبوک ګوري زمونږ پیج سره ضرور لایک او فالو کړئ، او که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو زمونږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمه ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې میلاویږي. نو راځئ ځو لومړی ویډیو طرف ته، ویډیو ګورو، ویډیو نه بعد بیا هم خپلې یو څو خبرې کوو. ذکر چې کوي ژبه اړه کېږي، نور خو دوی وفات دي، ما نه به زه کتو که نه داسې معلومېږي چې دا خو مولوي صاحب دی، زموږ مولوي صاحب دی عبدالرحمن صاحب نعتخان صاحب، یقین وکړه د ژبه اړه کېږي. ښه زه خپله ما ته غوږ کېښود، الله تعالی د شهادت قبول کړي. تاسو وګورئ ښه چې د دې ژبه بلکل جاري ده چې تاسو کتلی شئ، او زه هم خو دې ذکر کوي داسې معلوم ښه ویډیو ته پیره بیا د سر نه کوو، ذکر چې کوي بیا هم وګوره. ژبه اړه کېږي، نور خو دوی وفات دي، ما نه به زه کتو که نه داسې معلومېږي چې دا خو مولوي صاحب دی، زموږ مولوي صاحب دی عبدالرحمن صاحب نعتخان صاحب، یقین وکړه د ژبه اړه کېږي. ښه زه خپله ما ته غوږ کېښود، الله تعالی د شهادت قبول کړي. تاسو وګورئ ښه چې د دې ژبه بلکل جاري ده چې تاسو کتلی شئ، او زه هم خو دې ذکر کوي داسې معلوم. دوستانو ویډیو تاسو کته، دا یو نیک انسان دی، ډېر ښایسته انسان دی، الله پاک ډېر خوښ هم دی. دا یو نعتخوان و، نعتونه به هم وي، او الله پاک تیسا هسې، خو بیا هم دا کس وي چې ما ورته کوم کس چې ویډیو کوي دي ما چې د دې خولې ته لکه غوږ نږدې کړو نو د ژبه ډکېده، لکه ومې هم لیده داسې. نو ویډیو تاسو هم کته، الله ډېر خوښ انسان دی. موږ هم دا پکار دی چې موږ هم د الله پاک ذکر کوو هر ټایم، او خپل لمونځ کوو 5 وخته، داسې نیک اعمال چې زموږ نه څومره کېږي هغه کوو، عالمانو سره کښېنو، جومات کې زیات وخت ورکوو، نو چې داسې مرګ دی الله پاک داسې هر چا له راولي چې بیا هم ډنکدن په ټایم کې راله شیطان هم ورله نه راځي، او که څه هم رانه الله پاک الي نو چې به داسې دغه کې والي نو ډېره ښه به وي. نو دغه ویډیو به خوښه شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ پیج سره لایک کړئ، زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري ضرور سبسکرایب کړئ، دا قسمه ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې میلاویږي. والسلام.